بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه دغه راخلاصوم اکسل. چې اکسل مې راخلاص کړ ورته ګور په تیر درس کې موږ په فارمولیز کې ورته ګور تر کوم ځای کې پوره وایي تر دې ځای کې درس ووایي سیسو. اوس راځم ورته ګوره لیکلي دي وایي ایرر چیکینګ. ایرر چیکینګ دې څه کار کوي ګوري. که زه چې راسم ورته ګوره دلته یو څه عدد لیکم سیسو چې مثلا دا عدد مې دلته چې کې ومې لیکئ. اوس زه غواړم چې دلته چې کوم جمع کوم پر دا ځای کې باندې نو زه راځم ورته ګورئ دې څخه لیکم مساوي سم قوس مې خلاص کړئ سیسو او دغه دې راواخیستل چې دلته جمع شي قوس بند کړئ انټر یې کړئ چې انټر یې کړئ ورته ګورئ چې جمع شو. اوس که زه راسم ورته ګورئ وینئ دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ ورته ګورئ وینئ اوس دی کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې دلته څه شی راغلي ایرر راولي. ایرر چې دی غلطي ده. غلطي معنا زه راځم ورته ګورئ دا یو ختموم انټر یې کړئ ورته ګورئ وینئ غلطي راغله. اوس که زه راسم ورته ګورئ وینئ دلته کلیک وکړم دلته لیکلي ایرر چیکینګ پر دې باندې کلیک وکړئ دا ورته راسي. اوس پاور کې لیکلي هیلپ ان دیس ایرر وایي که تو غواړې چې زه کومک غواړم په دغه ایرر کې نو داسې دلته کلیک پر وکړه عمومي کومک وایي چې درته رابسي. او دلته بیا لیکلي وایي شو کلکشن سټیپ سیسو که تو غواړې چې یاره زه دا کلکشن معلوموم سیسو زه مثلا ځان ته معلوموم چې دا فارموله په څه طریقه راغلې او څه طریقه ایرر راغلی دي. بارکه راسي ورته ګوره دلته کلیک کړو چې ورته ګوره دا ارقام مساوي اس ام یو نسته وینې د اف دوه څخه وینې چې تر اف څلور پورې دلته چې سوي جمع سوي دي دا ورته ګوره وینې دا دی دا اندازه چې سوي دي درته راغلی دي سیسو دا دی. او اګنور به دې کار کوي. اوس ورته ګوري پر دغه فارمولې پر سر باندې ورته ګوري یو کوچنک چک دی یو کوچنه شنه علامه ده. نو که تو غواړې چې یاره زه دغه علامه په اصل کې دا علامه چې پر عرض کې راغله ته پوه چې په دې ځای کې فارموله ده. اوس ورته ګوره دا عدد دی دا عدد دی. اوس که مثلا که ته وغواړې چې یاره ماته څرنګه معلوموي چې دا اوس فارموله ده دا فارموله ده دا فارموله ده دا ده دا ده کومه یوه فارموله ده اصلي فارموله کومه یوه ده. نو دلته ورته ګوره دغه پر سر باندې ورته ګوره یو کوچنک چک دی سیسو دا چک پر دې باندې دلالت کوي چې دا چیز د فارموله تېره سوې ده. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینئ دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره وینئ اګنور ایرر سیسو پر دې چې کله کلیک وکړئ سیسو اوکې یې کړئ چې اوکې یې کړئ ورته ګوره وینئ اوس هغه چک علامه نسته شنه علامه نسته. اګنور په دې ته ویل کېږي چې دا په دغه حالت پرېږده د فارمولې او د څخه بس په دغه حالت پرېږده کار یې خلاص کړه. حالانکې فارموله ده اوس ورته ګوره ما د فارمولې د سټیپ چې کوي ومیستی کار مې خلاص کړه. نو دا ورته ګوره من د لپاره چې کېږي استفاده کېږي. بیا ته کنټرول مې وایي زیډ مې واسي شتنګ مې وکړې دا ورته ګوره برته چې ورته راغلی. او دا هغه څخه وروسته که راسم ته ګوره کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړم دلته بیا لیکلي وایي ایډیټ ان فارمولا بار. اوس که تو غواړې چې یاره زه لاسوهنه پکښې کوم ایډیټ پکښې کوم نو راوسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې دلته به راسې ورته ګوره ویني یو به ورکړې چې ورکړې به راسې ریزیوم باندې کلیک وکړه سیسو نو عموما ورته ګوره په دې کې ایډیټ وسو دا د فارموله چې سوله سمه سوه. نو دا چې کار و دا د ایرر چیکینګ کار و. او د هغه څخه وروسته که راسې ورته ګوره وینې ټرک ایرر به یې داسې کار کوي. که زه راسم ورته ګوره وینې برته په دې کې ورته ګوره یو غلطي راولم چې ام ځینې ختموم انټر یې کړه سیسو دا ورته ګوره یوه غلطي ده. اوس نو ماته نه رامعلومېږي چې آیا دغه یوه دوه عدد دلته کې جمع سوي دي که دا درې عدد دلته جمع کړي دي څو عدد مثلا دلته چې سوي جمع سوي دي. بارکه راسې ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره وینې دا درته راویستل چې دا دلته چې سوي جمع سوي دي. خو دا په هغه صورت راځي چې دغه لیکنه دغه وي ایرر وي. که چیرې نه وه که ایرر نه و په دې ځای کې نو ورته ګوره دغه شنه علامه نه درته راځي. اوس که زه راسم ته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم زه راځم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه زه دلته ام لیکمه چې وایي لیکئ بار انټر کوم سیسو چې کله دې انټر کړې ورته ګوره وینې هغه علامه خپله ختم شول. نو دا ولې ختم شول په دې خاطر خاصه چې دلته ورته ګوره ایرر شته نه. دا په هغه صورت راتلی سیسو چې دلته چې شوی ایرر وایي که ایرر نه وي ورته ګوره دا شنه علامه عموما چې کېږي راځي نه سیسو دا خو دا کار کوي. د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره لیکلي دي انویټ فارموله. انویټ فارموله بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره د دې فارمولې ټوله دغه ماته راښکاره کړي چې په دې فارمولې کې چیش چیش سوي دي. یو ایډمیډیټ دی بل چیش دی واچ وینډوز ده سیسو. نو اوس که زه راسم ته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړم زه فارمولې نه یم ولاړ فارمولې باندې به ودرېږم پر دې باندې کلیک کوم دا دی وایي څه رقم راځي دلته ورته ګوره وینې مساوي اس یو ام د اف دوه څخه ونیسي تر اف څلور پورې دلته چې سوي دي جمع سوي دي ورته ګوره وینې دا دی. او که زه چې راسم ته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړم اوس که راسم ته ګوره وینې راځم ایلویټ باندې کلیک کوم سیسو ورته ګوره وینې 221 ورته ګوره چې سوي جمع سوي دي عموما 221 راغلي دلته چې سوي دي جمع سوي دي. نو به دا په دوه صورت باندې درته راځي او درته جمع کېږي. مثلا د دې فارمولې ټول ګنجایش ته ښکاره کړي چې دا غواړي سیسو. او که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې مساوي سم شفت نظم قوس خلاص کړه سیسو زامیار دا دوه دلته چې سي جمع دي سي قوس بند کې انټر یې کړه دا دی. اوس نو که زه راسم دلته ودرېږم زه راځم ورته ګوره دلته لیکلي دي وینې وایي واچ وینډو پر واچ وینډو باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. اوس دلته ورته ګوره بوک دی شیټ دی نیم دی سیل دی ویلیو د فارموله. اوس زه راځم ورته ګوره پر دغه ایډ واچ پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ اوکې یې کړه چې اوکې دی کې دا دی وایي په بوکس هم کې دی ون کې دی په شیټ ون کې دی نیم خو نسته نوم نه لري په سیکس هم کې دی آی څلور ورته ګوره وینې دا په آی څلورم په آی کالم کې دی او په څلورم چې کې دی رو کې دی دا هلته ولاړ دی. او 22 یو
معنا 221 چې دی د ویلیو ده او دا چې د فارمولا ده. اوس که زه راسم ته ګور دلته ودرېږم راځم دلته پر اډ واچ باندې کلیک کوم سیس اوکې که چې اوکې دی کې دا هم درته معلوم شو چې پلانکی پلانکی دی داسې شو. دا وای په بوک 1 کې دی په شیټ 1 کې دی ډي شپږ دی 156 چې دی ویلیو ده او مساوي اس یو ام د اف 2 څخه مینځ تر اف 3 پورې چې وی جمع سی وي دا بیا د اف 2 څخه مینځ تر اف 4 پورې چې وی جمع سی وي. او کته وغواړي چې زه نه واړم راسه ډیلیټ واش باندې کلیک وکړه ډیلیټ وسی دا ډیلیټ یې ورته دا ډیلیټ کړه دا ډیلیټ نو من ورته ګور دا چې کار دی دا د دې کار دی ته فرمش کول چې کو استفاده یې کوم درته راغلی سیسو دا دا واچ وینډو کار دی. دا بس خورسته راځم کلیکشن ته دلته لیکلي کلیکشن اپشن دا به د کار کې زرا زم ته ګور یو بل شي راخلم په دې ځای کې زرا زم یو سواده لیکم چې دا دی او راځم دا دی دا مې ولیکي دلته زرا زم ته ګور زمانه چې دلته جمع سي مثلا لیکم و مساوي سم شپنګ سم کوس کلاس کا سیسو هم دا ګرا واسطه چې جمع سي کوس باندې کې انټر دی. اوس نو ګوره که زه راسم ته ګور دلته دا ته ګور 240 دی که زه راسم دلته ګور یو بل عدد ورته اضافه کوم سیسو سلمي ولیکل دا څه وسه 245 او که زه چې راسم ته ګور مینه دلته یو څه اضافه کوم سیسو دا مې ولیکل سیسو ته ګور مینه په دې کې اضافه توب را لیکه مثلا چې ته ارڅونه اضافه توب کې دلته یا دلته چې اتوماتیک اضافه توب راځي. نو که زه اوس وغواړم چې دغه فارموله چې کله اوري سیسو د اضافه توب کې دا چې بند شي نو بیا به راسي ته ګور کلیکشن پر دې باندې کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دلته لیکلي دي دا دوه چې دی اتوماتیک دی دا اتوماتیک دا اتوماتیک دی د ډیټا د لاري بل دغه سي سیسو نو که تو غواړې چې زیبا نو راځم مینیول ته پر دې کلیک وکړي بند نو اوس که زه راسم ته ګور وینې په دې کې ورته لیکم چې 200 دی ولیکم ورته ګور وینې دا نه دی بشي سیسو او که زه راسم ته ګور وینې دې کې څه ځل ته راځم ته ګور ورته لیکم چې څو دی مثلا 200 دی چې 200 دی ولیکم ورته ګور دا ونه بشي زه پر دې چې دی ولاړ دی سیسو هغه فارموله چې د خپل اوړینه ځکه چې ما چې کوم مینیول مکر باندې مکر نو که تو غواړې چې خبره دی واورې نو بیا به راسې ورته ګور ته به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړې دلته یا دلته راسې اتوماتیک باندې کلیک وکړ ته ګور دا وایشتله او که دلته راسې ورته ګور دا چې وایشتل دواړه چې سوري وایشتل او که زه راسم ورته ګور بینې دا بندومه چې کله دې بند کړې سیسو زه راځم ورته ګور په دې ځای کې ورته لیکم چې 50 دا 50 راغلی دا نه دی ویشتي او که راسم ورته ګور بینې په دې ځای کې ورته لیکم چې مثلا دا څو دي 10 ورته ګور دا نه دی ویشتي سیسو ځای پر ځای ولاړ. اوس دلته لیکلي وینې وایي کلکولیټډ شیټ او دلته لیکلي کلکولیټډ ناو که دلته ستا سره مثلا څلور شیټونه یې د ټولې فارمولې خو بندې سولې سیسو فارموله ورته ګوره سټارټینګ نه کوي شیټ دې بندې دي. اوس نو که زه راسم پر کلکولیټډ شیټ باندې کلیک وکړم دی د دا یوه شیټ د اړې په نور باندې کار نه لري ورته ګوره وینه دا دی او دا دی سیسو. اوس که دغه جمع کېدون اندازه خو نه راځي دلته ورته ګوره وینې اوس که زه راسم پر کلکولیټ شیټ باندې کلیک کوم چې کله راسم ورته ګوره کلکولیټ شیټ سیسو پر دې باندې کلیک وکړه دا وایشتل ورته ګوره که راسي ورته ګوره په دې باندې چې کار یې نه درلودل. اوس که راسي ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړي دا به چې سو او درته سیسو او که زه راسم ورته ګوره وینې پر دې ځای ورته ګوره ورته لیکم سل ورته ګوره بیا برته ولاړ ورته ګوره وینې دا کلکولیټ شیټ داسې کار نه کوي چې مثلا همیشه دپاره چالان شي برحالي دپاره یو پله کلیک پر وکړي د هغې اضافه توب کمپیوټر راځي بل وخت چې کېږي نه راځي. او که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې دا ورته لیکم سیسو دا دی دا ورته ګوره دا راغلی. اوس په دې خو مسه خلاص شو دا د داسې کار کوي چې پر کوم شیټ ولاړ یې د هغه شیټ فارموله درته اړوي بس خلاص خبر په بل شیټ باندې کار نه لري. او کلکولیټ نه داسې کار کوي سیسو که ستا سره یو شیټ وي که دوه وي که لس وي که شل وي چې هر څو شیټونه درسره د ټول فارمولې چې کېږي درته اړوي د دوی دوه په مابینځ کې دونه قدر فرق شته. کلکولیټ شیټ ورته ګوره د یوه شیټ ته اړوي په بل شیټ باندې کار نه کوي او کلکولیټ نه داسې کار کوي که یو شیټ وي که دوه وي که لس وي که شل وي د ټول چې کېږي اړوي. اوس که زه راسم ورته ګوره مینې دلته کلیک ور وکړم د دې دم وایشتی او که دلته راسي ورته ګوره مینې د دم چې څو وایشتی سیسو دا کار کوي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې بېرته راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې دا شل دی بیا هم نه اوري اوري نه اوري دا نو په هغه صورت که تو غواړې چې د همیشه لپاره چالانه شي نو دلته به راسې ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې اتوماتیک به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې اوس د همیشه لپاره چالان دی چې دلته هر څو لیکې ورته ګوره کولی چې هغه ولیکې هغه به درته چې شي درته راباسي. نو دا عموما ورته ګوره کلکولیشن دپاره اوسېسو دا ماشین حساب د ماشین حساب ورته ګوره یو شی دغه د یوه شي ته جمع بنده د دوه بنده سیسو خپل په خوښ چې د اړ وخت چالان دی کولی چالان کې هغه به چې درته راباسي سیسو عموما دا کار کوي. نو د دې ځای څخه مینې څه د دې ځای پورې ورته ګوره دا ټوله ختم شو د فارمولې او دا ځایونه او زموږ سره څه فارمولې پاتې دي انشاءالله دلته نور فارمولې هم درته وایي یوازې هغه نه دي سیسو نور فارمولې هم درته راځي سیسو دا دي خو دا د دا ځای څخه مینې څه د دې ځای پورې دا فارمولې دي دا بیا د هغه سټیپونه وسیسو عموما ورته ګوره سټیپونه چې څو درته عملي شو درته راغله. نو نه دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي داسې مخته کول بیا به انشاءالله نور درسونه وایي سیسو